دوستانو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې ویډیو کې به موږ په یاهو کې د ایمیل جوړولو او یا هم اکاونټ جوړولو طریقه تاسو ته ښیو. تاسې هغه لپاره خپل کروم براوزر خلاص کړئ او یا هم هر براوزر چې در سره وي. ما سره کروم دی. دلته زه به په سرچ بار کې ولیکم یاهو ساین اپ او یا هم یاهو کریټ اکاونټ. هر یو چې تاسې لیکه نو زه به یاهو ساین اپ باندې کلیک وکړم. کلیک کول نه وروسته همدغه لومړنی اپشن چې دی کریټ یاهو اکاونټ، په دې ځای به کلیک وکړم. بیا به لږ منتظر پاتې شم. دلته تاسې یې کریټ یاهو اکاونټ په لومړني اپشن کې فول نیم یعنی بشپړ نوم، فرست نیم او لاست نیم دی، یعنی نوم او همداسې تخلص. نو زه دلته نوم لیکم، تاسې هم نوم ولیکئ. تخلص مې هم ولیکه او لاندې به هلته نیو یاهو ایمیل یعنی کوم ایمیل چې تاسې غواړئ جوړ کړئ در سره هغه یې کوئ. نو زه دلته فعلا که غواړئ چې د یاهو له خوا نه اتومات ډول تاسو ته ایمیل جوړ کړی شي نو بیا خو دغه د فول نیم لاندې دلته اپشن دي. نو هر یو چې تاسې غوښته، زه فعلا غواړم چې په خپله خوښه مې نوم دلته ورته هغه کړمه. نوم چې مې ولیکه، ایمیل چې مې ولیکه، هغه نه وروسته به بیا لاندې راشم. دلته پاسورډ کې به کوشش کوئ دوستانو چې پاسورډ مو یو توری که ټول توري هم غټ اوسي، مثلا کیپیټل لیټرز چې ورته وایي غټ حروف د انګلیسي، نو بیخي صحیح ده. او که نه یو دانه خو حتما باید پکې توری غټ اوسي. نو زه دلته ټول توري غټ لیکم. او هغه نه وروسته بیا په ډیټ آف برث باندې کلیک کوم، تولد تاریخ یا تولد هلته زه هغه کوم میاشت چې مې انتخاب کړه، هغه نه وروسته به ورځ انتخاب کوم او بیا به په ایر کې کال ولیکم. بیا به په دا شیان چې مې کله ولیکل نو په نیکسټ به کلیک وکړم. نیکسټ چې مې کلیک وکړ نو دې نه مخکې به یاهو همداسې جیمیل همداسې نور کوم هغه چې دي دې کې چې به دې کله اکاونټ جوړو یا ایمیل به دې جوړو نو کوډ به دا به ستاسې سیم کارت ته راته. اوس دوی د واتس اپ هغه ورته کړی دی. کله چې تاسې یاهو اکاونټ جوړوئ یا ایمیل نو ستاسې واتس اپ ته به هغه نمبر چې تاسې غواړئ پرې هغه جوړ کړئ یاهو ایمیل، نو هغې باندې باید تاسې واتس اپ هم ولرئ. نو زه دلته همغه نمبر لیکم، تاسې یې ولیکئ او بیا به ګیټ کوډ آن واتس اپ په دې به کلیک. نو دوستانو زه به دلته کوډ ولیکم کوم چې زما واتس اپ ته راغلی دی. هغه نه وروسته به په نیکسټ کلیک وکړم او دې سره نو سکسس یې ولیکل، یعنی دغه ایمیل جوړ شو. ویلکم ټو یاهو، یو کین یوز یور نیو ایمیل اډرس. ښه راغلاست د یاهو له خوا نه ویل شوی، او بل ویلي دي چې تاسې خپل نوی ایمیل اډرس استعمالولی شي یا استفاده کولی شي. نو موږ به په ډن کلیک وکړو، دې سره به زموږ یاهو اکاونټ یا یاهو ایمیل جوړ شي. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ.